تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه وي چې د بل خدمت کې تیر شي. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو او اسکرني یم د نور کله په شانتې یو پیغام تاسو ته درکول غواړم. تاسو ته پته ده چې په ټولو میاشتو کې یو داسې میاشت ده چې هغه ډېره زیاته ګرمه وي، هغه هم دا میاشت ده د پشکال. ډېره زیاته ګرمه میاشت ده، په دې کې چې دا کیړې مکوړې دي دا د ځمکو نه بهر راوځي، د ګرمۍ د لاسه سپیلې ونې کېږي. دویمه خبره دا ده چې د دې ګرمۍ نه یو بیماري لګي انسان ته، هغې ته وایي هیټ سټروک. تاسو ته پته ده چې د ټولو مسلمانانو د ټولو انسانانو کومه غریبي ده، او بیا چې کوم دی هسپتال ته لاړ شئ، هلته کتار کې ودرېږئ، ویټ پکوئ، هلته هم ډېره زیاته ګرمي ده او غریبي ده د ټولو. نو د ځان خیال ډېر وساتئ چې تاسو دا بیماري ونه لګي. بل خبره ده چې د خپلو بزرګانو خیال وساتئ، د خپلو کشرانو خیال وساتئ، په غیر چاپېرچل کې وګورئ، د هغوی خیال وساتئ. او خاص خبره ده چې په کور کې یو ګوټ کې تاسو اوبه کېږدئ او ورسره خوا کې لږ روټۍ کېږدئ. د دې مرغو دپاره د مرغو خیال وساتئ، ځکه چې هغوی هم اوږې کېدی شي، تږي کېدی شي. دا و زما یو نننی پیغام چې ما فرض وګڼل چې تاسو ته دا معلومات درکړمه. تر بلې خپرونې پورې مې له راکړي اجازت. هر چېرته چې ښه د باد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.